مسلمانان چې دی په پښتو په فلمونو کې کار نه کوي هغه ماته وایي نه جي موږ په خپله مسلمانان یو. مزدور تنخواه چې وایي 120 روپۍ چې کموه تنخواه به وه او ما له هغې فلم کې هغې نذیر حسین صاحب الله دې وبخي هغه هم نو ما له 2000 روپۍ راکړې. راشا راشا خوشی میدان دے سلگے میرا لے روح میرا وطنا 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 ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم ټولومه. ګرانو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې موجود یم. نن ستاسو مرکه له یو داسې فنکار سره کومه چې دا فنکار د پښتو د فلمانو د تاریخ په حواله که ورته وګورو اولنی فلم یوسف خان شیربانو. په دې یوسف خان شیربانو کې دې فنکار د بدر منیر صاحب د بچپن رول ادا کړی و. نو دا زه د خپل وطن چینل دپاره اعزاز مرمه چې دوري تاریخي کس دوري تاریخي فنکار نن له موږ سره په خپل پروګرام کې میلمه دی. د دې فنکار نوم دی بخت نظر صاحب. نو ستاسو مرکه له بخت نظر صاحب سره کومه. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې بخت نظر صاحب ته ښه راغلاست وایم. بخت نظر صاحب السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. ستاسو لوی مهرباني چې تاسو راغلی زمونږ تپوس خو وکړو. ستاسو چینل دی الله تعالی همیشه ګلې ګلزار ساتي. اول فلم بدر صاحب جوړ کړي یوسف خان شیربانو. تا په دې فلم کې د بدر صاحب د بچپن رول ادا کړی دی. دا واقعه کله موږ ته بیان کړي. دا خو زه داسې سټوډیو ته راغلی وم، موږ به په صدر کې اوسېدو. نو ریګل سلیمې سره د زما تره چې و په بینک کې نو د بینک پلیټونو کې هم پاتې کېدو. هلته ریګل سلیمه و د ګانې مانې پخه کېدې. نو هلته زموږ یو کلیواله هغه ما ته وایي زه په دې کې کار کوم. وي دا خلک خو زه ینم راینم. یاره ما زه به هم درشم چې زه یې وګورم. چې زه لاړم د ویندراج صاحب یو فلم شوټینګ کېدو. د هغه نوم و چاند سورج. نو د هغو ګانه په هغه اعلان کې کېده او زه هلته کې کېنولم. نو په هغې کې دا یو کس راغی داسې یو چکر و ما ته یې وګاته لاړ. بیا راغی ما ته داسې چکر و او لاړ. یاره ما چې دا څوک دی ما ته ګوري او بیا ځي. بیا چې هغه کس درېیمه پیره بیا راغی نو ما ته یاره بچي وي ته به فلم کې کار کوې. زه د کلي نه نوی راغلی وم. ما ته د دې دغه داسې پته نه وه. ما یاره به مسلمانان چې دی په پښتو په فلمونو کې کار نه کوي هغه ما ته وایي نه جي موږ په خپله مسلمانان یو بچي موږ کار کوو. ولې زه کوشنی وم وړوکی وم که نه په دې خبرو نه پوهېدم. هغه ما ته وایي چې موږ ټول پښتانه یو موږ فلم کې دغه کوو. خو وایي ته چا خواله راغلی؟ ما یاره زمونږ یو خپل دی. ما د هغه نوم دی شیرین زاده. زه د هغه خواله راغلی یم. هغه وایي ښه. هغه داسې بیا لاړ چې راغی لاړ چې قاتل بدر یې راوست. چې بدر راغی جو ما ته وایي څنګه ته چا ما شیرین دا مړه یا خو زما ملګری دی زما دوست دی. جو هغه اوازونه بدر اوازونه کوي شیرینه راغی. چې راغی جو بیا فلم کې زما ما ته تو فلم کې کار کوي. ما کو تاسو وایي جو زه به وکړم خو نه ما ته خو کور نه ما تپوس نه دی کړی. نو زمونږ شیرین زاده داسې نسبي و. ټایم به ته د څو کلو هغه وي عمر به د څو وي؟ دغه 10 کالو په 10-12 کالو عمر مې و. ما ورته ویل ته به تپوس وکړم. شیرین زاده زمونږ داسې د پلار د تره زوی کېدو. هغه وایي ته د دې نه خلاص یې. بیا بدر منیر ما ته وایي چې ته و فلم کې به ته زموږ سره کار کوې. بیا ما ته وایي ته به سبا راشې او ته به سبا راشې 2 بجې. نو زه به تا چې دی بیا ماډرن سټوډیو ته لاړ شو.
چې څوک دا فلم جوړوي زموږ ډایرکټر دی زموږ پروډیوسر دی زه به تا د هغو سره میلاوم. ډایرکټر څوک و نوم یې څه و؟ د هغه نوم عزیز تبسم صاحب چې موږ هلته کې لاړو دا ګانه ټیک کېده څوک پاین کې ګوري شین کې خالونه وخي نو د الله حیدر استاد او لال محمد اقبال موزیک ډایرکټر او دغه د نذیر حسین کیمرامین هم و او د دې فلم پروډیوسر هم و. دې ما سره دیم څه کسان واړه راوستي وو. یو زموږ سره پښتو فلمونو کې تازه ګل وي هغه هم داسې هلکان راوستي وو. بار پایلان کې موږ واړه لوبې کولې جاري وي زه به یوسف خان جوړېږم. جو ما به په زړه کې سوچ کوم چې یاره دوی یوسف خان جوړېږي چې دا ځای څه له راوستی یم. خیر هغه ګانه چې ټیک شو نو هغه پروډیوسر او هغه ډایرکټر وی بھائی هغه واړه چې راغلي هغه مخکې راوله. یو موږ یې داسې پلان کې زه بدر بوتلم او داسې په منځ کې ودرولم. دا بدر منیر صاحب الله دې ورله جنتونه ورکړي ډېر ښه سړی و. یو چې داسې کېنولو بیا ټولو ته یې ګاتل هغو په واپس کې ډسکس یې وکړې یو بل ته یې دغه کول نو ما ته یې ویل چې دې خوا راشه. بیا زه د کلي وړوکی وم داسې په اشارو زیات پوهېدم هم نه ما یاره کیدای شي چې بل ته د اشاره کوي نو هغه کس راپاسېد ما ته وایي تا ته وایي چې راشه. ما سره ټول لاس میلاو کړو پیسو پوه کې ماله ځای راکړو ما ته وایي کښېنه او هغه کسانو ته وایي دله چای او بسکټ وله راوړی. بدر خو زه پوهه کړی یم چې دوی تا ته څه وایي نو نا به نه کوې ښه به کوې. ما یې ښه هغو ما ته وایي ته و فلم کې کار کوې ما یا زموږ سره به ټباد مانسیرۍ ته ځې چې ما به یا یو فلم جوړ دغه شو چې هغه ورځ راغله چې بیا مونږ روژه وه روژه کې مونږ مانسیرۍ ته لاړو هلته شوټینګونه کېدل وشو بیا مونږ کراچۍ ته راغلو. مطلب تاسې کوم د بچپن کردار ادا کړي په دې کې تقریبا څومره ټیم اوسو چې ستا خپل کردار کمپلیټ کېدی؟ زما کردار خو داسې و چې هغې کې څه کار زمونږ چې دی هغه بدر منیر چې لویږي نو زه هغې سجدې له لاړ شم په مانځه باندې نو چې راپاسي نو بدر منیر صاحب لوی شوی لکه یوسف خان لوی شوی. د هغې نه بعد بیا ښایي چې مرغۍ ولمه بیا یې پکې هغه پلار مړ شي بیا د هغه جنازه ښیي او دغه ښیی کې زه روان یم زمونږ هغه موري دا فلم چې شروع کېږي هغې کې داسې وي چې هغه فلم چې شروع کېږي نو لومبی ډزې مزې وشي هغه اس را منډې وي په هغې نومونه ورکوي بیا هغه زه مو ورته وایم مورې بابا خو رانغی او اوس په خپل سور به یې اوس په راشي په دې کې چا سره دننه شي نو بابا نه یو دغه خالی اس راشي امور نه زمونږ یو چاپیره شي او پای کې بیا ښایي چې جنازې او دا دی او دا فلم په دی باندې دغه شي. تا ته د دې پیس یا څه پیسې میسې درکړې کې نه کېده؟ یاره ما له خو پیسې راکړې وې او زه به دا ووایم چې پای وخت کې خو ما وی لګي دي خو څومره وې په هغه وخت؟ هغه ډېرې وې ولې چې پای وخت کې زمونږ د مزدور تنخواه چې وی 120 روپۍ چې کومه تنخواه به وه او ما له هغې فلم کې هغې نذیر حسین صاحب الله دې وبخي هغه هم نو ما له 2000 روپۍ راکړې نو ما ورته لا ویم یاره نذیر صاحب دا خو لږې دي هغه ما ته وایي چې دې نه تا له چا زیاتې درکړې که نه بیا ته راشه زما نه نورې اوسه. بیا چې فلم کامیابه سو تا محسوسول څه؟ ما چې په فلم کې کار وکړو نو موږ چې فلم ریلیز شو ریلیز کېږي به په ګوډین سلیمه باندې په صدر کې نو ما ته دوی ووی چې بخنظره ته به سبا راځي موږ په سلیمې ته پلی شو له به ځو فلم ریلیز دی. موږ وایي زه صحیح ده زه رالم موږ لاړو زه راغلی چې رښتیا باندې وایي زه راغلی وم په بس کې د دوی سره لاړم په موټر کې چې موږ لاړو بندر روډ هم جام و او د مکې مسجد سره چې دی دا روډ هم جام و پښتون راوتی و
ضرور رشته بیا مونږ هلته په یو هوټل کې بدر منیر و یاسمین خان و او زمونږ ډایرکټر و هغه پروډیوسر و مونږ ډېر کسان و ایراني هوټل و پای کې کېناستو مونږ ته اوس لار نه میلاوېږي چې مونږ سلیمې ته لاړ شو دوره ګڼه ده د هغې نه بعد بیا مونږ ته هغې سلیمې والا سره لار مار وکړه مونږ سلیمې ته لاړو سلیمې ته چې لاړو نو مونږ هلته کې پریس والا لکه اخبارونو والا راغلي وو دا و لکه زمونږ فلم ډېر لکه سوپرهټ فلم شو فلم لکه ښه لاړ یو خو دا هغه ومه چې زه لاړم سلیمې ته په بس کې د کوره راغلی ومه نو زه تللی ومه سټوډیو ته بیا هغه چې د سټوډیو نه زه بار ووتم نو په بس والا هم ماته روکاوېدو رکشې والا هم ماته روکاوېدو ټیکسي والا هم ماته روکاوېدو چې هله وړو کې یوسف خان روان دی یوسف خانه ته چېرته کې دی ما وی یاره دا دنیا خو بالکل بدل شو دا خو یاره څه بل شاید د کار دی خیر یو رکشې والا زه کور ته وړم ما ته هغې رکشې والا وی ته به سهار څه وخت راځې بیا دې سټوډیو ته چې ما له ځان سره بوځې مړه ما زه دغه 10-11 بجې به راځم سهار موږ به محمد علي سروساټۍ ته بیا موږ محمد علي سروساټۍ ته راغلي وو دلته کې د بینک بنګلې وې زما هغه تره هلته زما مور بوډۍ وه هلته کې وه هغه بار به راوته ما ته بار رکشو والا بار ډېر ولاړ و زما مور ما ته وی بچی وي بار خو یې بلا رکشو والا وایي چې وړوکی څوکان به کله پاتې شي ته لاړ چې د هغو سره بېلاو شو چې لاړم نو کم سے کم یو 10-15 رکشو والا ولاړ و زما په انتظار کې چې موږ د ده سره میلاو شو نو زه ورسره میلاو شوم بیا هغو ما ته ویل چې یاره ته چې ځې یاره موږ به سټوډیو ته ځان سره بوځې ستا سره هم میلاوېده غواړي خو د بدر منیر سره موږ هم میلاو نو ما بدر منیر خو ډېر یو سم سړی دی ښه سړی دی او انشاءالله چې تاسو زه بیا ځم نو خو ما زه به تاسو کم بیا تاسو ټول خو نه شم ووایي خو یو کس راته ووایي چې هغه یو راته ووایي زه به درسره لاړ شم نورو ته ومایي تاسو بیا راشئ تاسو بیا زه میلاو کړم به درسره کاکاجي دا ما ته ووایه چې په هغه ټیم کې ډایلاګس به د ویل دا ډایلاګس به په تا زده کول تا ته به تکلیف نه و نو تکلیف خو ولې نه و تکلیف خو دا و چې موږ نوی خلک وو د کلي خلک وو او د کیمرې مثال خو چې دی د بلا دی هر سړی د کیمرې مخې د کار نشي کولی خو بس الله تعالی موږ له دا همت راکړی و چې هغه ډایرکټر په ما باندې هغه کار یې د ما نه واخیست